الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلاة و سلام وروسته د مسلمان امیر او مشر سیاسي مسؤلیتونه. په اسلامي شریعت کې د دولت د امیر سیاسي دندې قضایي، تنفیذي، اجرایي او اقتصادي دي او هغه دا چې لومړی سیاسي دندې په هیواد کې د امن قائمول دي، د خلکو د مالونو، ځانونو او ناموسونو حفاظت او د پولیسي ځواک ټینګول. دویمه سیاسي دنده له خارجي او داخلي دښمنانو څخه د مملکت ساتنه ده، ترڅو اسلام دښمنه ځواکونه له بیرون او یا دننه څخه ونشي کولی اسلامي حکومت تضعیف کړي او پر حکومت د ملت بې باوري پیدا کړي او یا د حکومت په نسکورولو کې په خپلو شومو هڅو کې بریالي سي. په امیر باندې لازمه ده چې د ټولو دولتي چارواکو او عامه امورو څارنه وکړي او د ټولو چارو حراست نیغ په نیغه په خپله سرته ورسوي، نه دا چې یا په خپله په نفلي عباداتو کې مشغول او یا په مزو چرچو کې لوب سي، ځکه په دې صورت کې امکان لري هغه څوک خیانت وکړي چې د امین ګڼلی وي او یا هغه څوک په ټګۍ لاس پورې کړي چې د ناصح ګڼلی او د اسلامي دولت چارې ورته سپارلي وي. د دولت د امیر څلورمه دنده په امت کې د ټولنیز عدالت پلي کول دي او دغه درانه او عظیمه دنده دوه برخې لري. اول د شرعي احکامو تطبیق او تنفیذ په دې توګه چې د خلکو حقوقي اختلافات او خپلمنځي شخړې د قرآن کریم او نبوي سنتو له احکامو سره سم فیصله کړي ترڅو د ظالم مخه ونیول سي او د مظلوم څخه ملاتړ وسي. دویم د حدودو تنفیذ او جاري کول، د دې په وسیله د خلکو مالونه، ځانونه او ناموسونه خوندي پاتې کیږي. دا په هغه صورت کې تحقق مومي چې مسلمان امیر د اسلام جزایي قوانین جاری کړي چې په قرآن کریم او نبوي سنتو کې یادونه سوې ده. د امیر پنځمه دنده د اسلامي حکومت د لوړ رتبه مامورینو ټاکل دي، لکه وزیران، قاضیان، والیان او په هر دولتي دنده د مسلکي وګړو ګمارل. د خپل مقام په اساس د دولت امیر مکلف ده چې د حق څښتن ته په دې توګه حق وسپاري چې هغه پې قانع اوسي. د بشر حقونه، د ژوند کولو حق، د دین د ازادي حق، د نسل حفاظت، د مال ساتنه، د عقل حفاظت، د ملکیت حق، د ټاټوبي حرمت، د کار او عمل ازادي، د تعلیم او زده کړې حق، د اعتصاب حق، د انتقاد کولو حق، د عزت او ناموس ساتنه، د کار کولو حق، د کار پیدا کولو حق، په بیت المال کې حق، ټولنیز تکافل، مساوات او د بیان ازادي. دا د بشر حقونه دي، دا د هر فرد حق ده په ملت کې. امیر به د دولت مامورینو ته له بیت المال څخه دومره تنخواه ورکوي چې د ژوندانه اړتیاوې پرې پوره کړی شي. په اسلامي قانون کې د تنخواه اندازه ټاکل شوې نه ده، بلکې د هر وخت او زمانې د اړتیاو پورې موقوفه ګرځولې ده. د اسلامي حکومت کارکوونکي د میاشتنۍ تنخواه سربیره د کور، واده، سورلۍ او د خادم حق هم لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من ولی لنا عملا ولم یکن له منزل فلیتخذ منزلا. په دې حدیث کې دغه ټول شیونه ذکر شوي دي. په مامورینو د دولت دغه حقوق دي چې د ولس خدمت به کوي، دولتي شتمني به ساتي، رشوت به نه اخلي، سوغاتونه به نه قبلوي او د اختلاس څخه به ځان ژغوري. امیر به د اسلامي دولت د کوچنیو او لویو کارکوونکو سره حساب کوي، د هغې د مال او دولت او د کار او خدمت پوښتنه به کوي، د هغې د چلند په هکله به نیغ په نیغه پوښتنه سرته رسوي. د شرعي حدودو نفاذ او په دې کې د بشپړ مساوات مراعاتول دي. په خپل ځان، په خپل او پردي، په امیر او مأمور به یو شان تطبیقوي. د حدودو په نفاذ کې به نه خپل سپارښت مني او نه به د بل چا سپارښت کوي، تر څو په ټولنه کې عدالت او امنیت ټینګ پاتې سي. د محتسب ټاکل
له محتسب نه پرته د اسلام د سیاسي نظام اهداف او مقاصد نشي ترلاسه کېدلی چې هغه د دیني ټولنې جوړول او په بشپړه توګه د عدالت تامینول دي د محتسب دنده د ملت د دینی او اخلاقی وضعیت اصلاح او په معاملاتو کې سمون راوستل او ټولنیزې ګټې خوندي ساتل دي په همدې توګه محتسب باید د علم عدالت شجاعت قاطعیت او د اجتهادي بصیرت څښتن اوسي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك